د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر په مشرۍ د افغانستان اسلامي امارات د سیاسي کمیسیون غونډه ترسره شوه. ارګ په یو خبرپاڼه کې ویلي چې په دې غونډه کې د هیواد پر وروستیو سیاسي تحولاتو او پرمختګونو دوحې ته د اسلامي امارات د پلاوي پر سفر او هلته پر شویو مذاکراتو بحثونه وشول. د ریاست الوزرا اداري مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي د غزني ولایت امنیه قومندان مخدوم محمد عالم رباني سره وکتل. ارګ په یو خبرپاڼه کې ویلي چې په دې کتنه کې مخدوم محمد عالم رباني د دې ولایت د ټولنیز او امنیتي وضعیت په اړه د ریاست الوزرا عالی مقام ته معلومات ورکړل او ویل د بشپړ امنیت ټینګښت لپاره شپه ورځ خپلو هڅو ته دوام ورکوي. د کورنیو چارو وزارت سرپرست خلیفه سراج الدین حقانی لغمان ته د خپل سفر په ترڅ کې وویل د امیر المؤمنین د حکم اطاعت کې لوی فضیلت دی. زموږ د یووالي ریښې له اسلام سره تړلې دي لکه څنګه چې پرون مو خپل دین او ایمان په اتفاق ساتلی و، نن به همغه وحدت او اتفاق ملت ته رسو او ملي یووالی به په ریښتینې توګه څرګندوو. دا وطن او وګړي زموږ دي، موږ د دوی یو. هغه چا چې په تیر 20 کلن جهاد کې هم را سره ګډ مزل نه دی کړی زموږ دي او نه باید له پامه وغورځول شي. د ننګرهار مرستیال والي د یو شمېر مراجعینو ستونزې او غوښتنې د حل په موخه واورېدې. د ننګرهار مرستیال والي مولوي سید احمد بن نوري چې د امنیې قومندانۍ د الخندق قطعې قومندان شیراز سیف الله هم حضور درلود، د ښار او ولسوالیو ګڼ شمېر مراجعینو ستونزې او غوښتنې واورېدې او د دوی عریضې د حل په موخه اړوندو ادارو ته د قانوني اجراتو په موخه وسپارلې. د افغاني سرې میاشتې مرستیال ملا نور الدین ترابي او مل پلاوي د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان لپاره د برطانیا له سفیر رابرټ ډیکسن او مل پلاوي سره وکتل. په دغه کتنه کې د افغاني سرې میاشتې مرستیال ملا نور الدین ترابي له افغانستان سره د برطانیا د هیواد د وروستیو بشري مرستو له کبله مننه وکړه او د سوري زړه په ناروغۍ د اخته ماشومانو او د رواني ناروغانو د درملنې او له پیښو ځپلو سره د بشري مرستو برخو کې له افغاني سرې میاشتې سره د لا ډیرو همکاریو غوښتنه وکړه. میدان وردګو د ارشاد حج او اوقافو ریاست مسؤلین وایي چې د دغه ولایت په ټوپ تختې سیمه کې د 40 میلیونه افغانیو په لګښت یو جامع جومات جوړ او ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. د یاد ولایت د ارشاد حج او اوقافو ریاست مطبوعاتي مسؤل د باختر اژانس سیمهیز خبریال ته وویل چې په دغه ولایت کې د ټوپ دښتې په سیمه کې د یو تجار په مالي ملاتړ د 4000 امریکایي ډالرو په لګښت یو جومات په 2 پوړونو کې د کابل کندهار پر لویه لار جوړ او ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. د ننګرهار حوزوي روغتون کې د بستر ناروغانو او پیوازانو له روغتیایي خدماتو غوښتي دوی زیاتوي چې په دغه روغتون کې پرته له توپیره اوس د روغتیا پالانو له خوا ناروغانو ته ښه پاملرنه کیږي. مسؤلین وایي په حوزوي روغتون کې ډاکټران شپه ورځ د خلکو پر خدمت بوخت دي او ناروغانو ته اړین روغتیایي خدمات پر وخت وړاندې کوي. ننګرهار کې یوې کلیوالي ټولنې د 10 میلیونه افغانیو په مالي لګښت خدمات ترسره کړي. د ننګرهار ولایت خوږیاڼو ولسوالیو د لوخۍ اصلاحي ټولنې په تیر یو کال کې بېلابېلو برخو کې د 10 میلیونه افغانیو په مالي لګښت ځایي خلکو ته خدمات وړاندې کړي دي. د یادې ټولنې رئیس څارنوال حامد همدرد وایي د خپلې سیمې خلکو ته یې د کرنې، مالدارۍ، پاکو اوبو، پوهنې، روغتیا، بشري مرستو، سرپناه، ټولګټو چارو، لوبو، مذهب او کلتور او نورو برخو کې د خدمات ترسره کړي دي.